شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوال یو ډېر تکړه پښتانه دوه سره ولاړ دي دوی سره به د کوډې لوبې په حواله باندې او د دې ټورنمنټ چې دوی دا کوم دلته کې را جوړ کړی دی د دې په حواله باندې خبرې کوو. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. مهرباني، ډېره مهرباني. تاسو السلام علیکم. ډېره مهرباني. ښه دا راته ووایه چې د څومره وخت نه ټورنمنټ تاسو کوئ، داسې څه کومه خبره ده چې تاسو دې ته تیار کړي مسافرۍ پرې ډېر ستړي او زارې چاودي ژوند کې چې هره ورځ راځي دا لوبې کوي، داسې څه جذبه ده داسې؟ بس دا زمونږ د پلار نیکه لوبې دي او کلي کې به هم کولې او دلته کې چې دی بس ټایم موږ ته ملاو دی لکه باغچې دي او ټایم راته ملاویږي نو د دې وجې نه چې دا لوبې موږ کوو. او دا چې ته وړوکی ستاسو په حجرو کې په میدانونو کې په خودخیل کې به دا کېدی؟ بالکل جی، دا به زموږ په حجرو کې کېدی او موږ به خپله کولې. او دلته تاسو چې د ټورنمنټ نه والا اوس هم خپله کې ملګري کوئ دا لوبه کوئ؟ بالکل موږ اباب کې چې دی اوس هم کوډ شته او زموږ دا کسان چې مازدیګر چوټي کي نو ماښام د ماسټر مون نه پس بیا باقاعده لوبه کوي. دا راته وایي چې مخکې به کله دا ټورنمنټ تاسو کوه نو په دې کې به تاسو چې کوم نو تورای باجې وې ډول سورنا به پکې لکه خلک به ګډېدل او تړونه به اچول دا پرې دغه څیز کمې نو تاسو خپله دغه نیمګړتیا محسوسوئ؟ او جی بالکل محسوسه. خدا خبردار چې دلته کې خدا دا کورونه دي د مشرف سره خوا کې نو دلته کې د تورو ډول کو دا خبره چې دلته کې لږ نه چلیږي. دا ځای داسې دی او هلته اباب کې چې دی نو کېږي اباب کې چې دی نو پروسه کال موږ چې دی نو تورو ډول کو والا ښار څه چې دی نو د اول نه چې دی نو تر اخره پورې ډېره مننه. دا زمونږ یو ډېر تکړه زلمی را سره ولاړ دی سره خبرې کوو. دا کوډه د خودخیل په ټول بونر کې کېږي که صرف د خودخیل په ځینو کلیو کې کېږي؟ نه جی، دا خو په ټول خودخیل کې نه کېږي. دا زمونږ په خودخیل کې غورغشتو کلی ورته وایي د هغې نه والې تر زمونږ چې صوابی سره کوم بارډر دی تر هغې پورې دې علاقه کې کېږي او بقاعده په صوابی کې هم په یو څو کلیو کې کېږي چې ده کې سلیم خان، مانیرای، صوابی، پنجپیر او میا ډیری دا یو څو کلي دي کې ملوث دي. نو دلته چې تاسو د شل ټیمونو برخه اخلئ هلته هم د دې ټورنمنټونو پکې جی هلته خو په دې سطح باندې د دې نه زیات دي، تقریبا هغې کې 55 ټیمان شامل وي. اوس هم کېږي؟ جی اوس تقریبا 20 ورځې مخکې چې راتلم د چوټۍ نه نو زموږ په کلي کې یو ټورنمنټ ختم شو چې په هغې کې 45 ټیمان وو. اوس پکې بل شروع دی چې په هغې کې دوهم 40 پورې ټیمان شامل دي او دې کې به پخوا داسې شی و چې مثال په طور باندې مخکې مشرانو به زموږ چې کوله نو هغه به ډوډۍ لبه وه لکه درې کلاړیان به ولاړو هغوی به چې لکه پړه شو کومه غاړه به پړه شوه نو هغه نور کسان به یې ډوډۍ له بوتلو هغې ډوډۍ کې به غوړي و څه داسې دغه به و پکې جی او روایتي خوراکونه لکه دا به د تپو د محلو په لورې باندې کېده بیا کلو باندې به کېده. اوس چې کوم دی نو هغه شی سیسټم ختم شوی دی. اوس د خلکو چې کوم دی نوي جنریشن چې کوم دی نو دا دغه ته رایستې ده ټورنمنټونو په حساب باندې رایستې ده. نو پخوا به دا به یو سیزن باندې کېده د ژمي په سیزن باندې. اوس د دې سیزن نشته چې یو ځای کې ټورنمنټ ختمېږي بل ځای کې شروع کېږي. تقریبا 15-16 کالو نه خو دا زه کوم. تماشګیر ولې هم راځي؟ جی او تماشګیر دی لا تقریبا ډېر زیات راځي ځکه چې دا داسې ټایم نه شروع کېږي چې هغه ټایم له خلکو ځان فارغه کړی لکه 2 بجې دا شروع کېږي ماسپښین نو دلته خو دا زر ختمېږي ځکه چې دا د شپږو لبه ده او په وطن کې دا د 2 لبی نو هغه چې 2 بجې شروع شي نو چې کوم صحیح ټیمانې لکه او مړني ټیمانې نه هغوی ماسخوتنه ټوله ختموي او چې داسې لږ نارمل ټیمانې نو 9 ورسوي 10 ورسوي په دې حساب باندې ختمېږي. یو میچ څومره ساعت کې لکه څومره ساعت تکلیف؟ نو دا خو د میچه پورې د کلاړیانو پورې خبره ده. کلاړیان چې تکړه وي نو دا د وخته ختمېږي او کلاړیان چې لکه اناړیان وي نو دا ټایم ډېر اخلي. د کلاړیانو پورې منحصره خبرې باقي دا د شپږو لبه خو چې دا دا زیات نه زیات چې ډېر زیات ټایم هلي نو 3-4 غنټې هلي. دا راته ووایي چې لکه ته ګورې که نه چې لکه دا ټورنمنټ دلته کې کېږي د دې په حواله بله کوم داسې خبره ستا په زړه کې پرته چې تا کوله؟ نو دا ټورنمنټ خو داسې یو ټورنمنټ چې دی خو لکه موږ ته مثال په طور باندې ټایم لګه داسې میلاویږي چې زموږ خو جمعې پر ورځ چوټي باقي دا باغچو والا چې کوم دي که نه نو دوی خو عامه چوټي بس د ماسپښینه خو دې کارونه نه نو بس دې ته ټول را جمع شوي او ټایم پې پاس کوي او مسافري ته بس خلکو ځان له دیان بدلوي. نو ډېره مننه ستاسو.